زیاده خطرناکه ده ډنګي بیماری خو د دې زیات علاج هم ستاسو سره دی او د دې بیماری نه وړاندې که چیرې تاسو د لږ شانتې احتیاط کول شروع کړل نو هر یو انسان د دې نه بچ کیدی شي چې په هغې کې د ټولو نه اول دا دی که چیرې ستاسو په کورونو کې صفا اوبه ولاړې وي یا ګنده اوبه ولاړې وي نو تاسو ته ضروري ده چې په هفته کې دننه دا اوبه صفا کړئ یا به تاسو د بر نه په دې باندې ډکن ضروري لګوئ ځکه چې په دې کې کوم ایډیز ایجپټو ماسکیټو ورته ویلی شي مچر ورته ویلی شي دا راځي او په دې کې خپل آبادي زیاتوي چې ستاسو دپاره د نقصان سبب دی او دویمه خبره دا چې کله تاسو بهر ته وځئ نو داسې کپړې اچوئ چې ستاسو ټول وجود پکې پټ وي یا انسیکټ ریپیلنټس ورته ویلی شي هغه هم تاسو په خپله سرمن باندې لګولی شي چې دا مچر ستاسو سرمنې ته نه راځي او درېیمه ضروري خبره دا ده چې ستاسو کوم روشندان وي یا دروازې په هغه کې سوري وي نو د هغه بندېدل هغه کور کول ضروري دی یا د دې دپاره چې کوم جال میلاویږي کوم ته چې مچردانې نیټس ویلی شي نو د هغه لګېدل ستاسو دپاره ضروري دی او څلورمه ضروري خبره کله هم چې ستاسو په وجود کې ډېره زیاته تبه راځي او د هغې سره ډېر زیات درد وي او ستاسو د سترګو وروستو طرف ته درد وي کوم ته چې ریټرو آربیټل پین ویلی شي نو په دې دوران کې خامخا تاسو د خپل ډاکټر سره کنټیکټ کوئ ځکه چې دا احتیاط دي او دا احتیاط چې تاسو کول شروع کړئ نو دا بیماری ستاسو په ایریا کې زیاتېدو طرف ته نشي تللی او دا د ختمېدو طرف ته ډېره زر راتلی شي